په یو کلي کې رشید او د ده ښځه شازیه اوسېدو. رشید ډېر زیات ساده انسان و، خو د ده ښځه شازیې سره یو عجیبه مسله وه. شازیه مکمل ګنجی وه او په سر باندې یو ویښته هم نه و. د رشید دا خبره بالکل نه وه خوښه. یو ورځ رشید بازار ته لاړو او د نقلي ویښتو یو ویګ یې شازیې ته راوړو. شازیې ته یې وې شازیې دا واخله، اوس په تم د فلمونو والا جنکو په شانتې ښکارې. شازیه ډېره زیاته خوشحاله شوه او فوراً یې دغه ویښته واچولو او د شیشې مخې ته ودرېده او ویښته یې څنډل شروع کړو. په دې کې د بهار نه یوه ښځه راغله. شازیې چې ښځه ولیده نو فخر سره یې ویښته څنډل شروع کړو، مګر اچانک هغه ویښته د شازیې نه والوتو. رشید او ښځې دواړو په زور باندې خندل شروع کړو. شازیه ډېره زیاته غوسه شوه ځکه چې دواړه ورپسې خندلو. رشید په خندا کې وویل چې ښځې ویښته خو به دې لږ کلک لګولي و که نه. سره دې پس په کلي کې واده و. شازیې سوچ وکړو چې نن خو به ټول خلک حیرانوم. هغه هماغه نقلي ویښته واچولو او ډېر شان سره واده ته لاړه او ګډېدو واله ښځو سره په خوشحالۍ باندې ګډېده. اچانک تیز هوا راغله او د شازیې د سر نه یې ویښته والوزولو او په یو ونه کې ونښتو. ټول خلک خو اول ډېر حیران شو، خو چې د شازیې ګنجی سر یې ولیدو نو ټول په زور زور باندې په خندا شو. رشید فوراً ونې ته لاړو او ویښتو د راکوزولو کوشش یې شروع کړو. یو ماشوم راغو او په خندا باندې وویل چې کاکا زما په خیال د دې ونې هم ستا د ښځې ویښته ډېر زیات خوښ شوي دي. رشید هم په خندا شو او ورته وویل چې او بچې زما هم دا خیال دی. آخر کې شازیه هم په خندا شوه. هغې مو وویل چې زه ښه ده، کم از کم زما د ګنجي د سر د وجې خلکو ته د خندا موقع میلو شوه که نه. د دې نه پس شازیې نقلي ویښته اچول پرېښودو او همیشه به په خندا باندې اوسېده او وی به که ویښته یي او که نه یي، بس خندا پکار ده.